بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ دا ویلو چې ولې اوزوکیمیا یو ځان له ډیسپلین دی. هغه کې دوه ریزن موږ ویلو. یو نمبر اف ارګینیک مالیکیولز چې دي، ارګینیک کمپاونډز چې دي دا په میلیونز کې دي، یعنې شمېر ډېر زیات دی د ارګینیک کمپاونډز، ارګینیک مالیکیولو. او همدارنګه دویم ریزن موږ ویلو کیټینیشن، زنځیر سازي چې کاربن کیټینیشن پراپرټي لري، زنځیر جوړوي. بیا اخر کې ما پوښتنه دا کړې وه چې کاربن ولې کیټینیشن کوي، یا د کاربن دغه دا زنځیر جوړولو خاصیت چې کوم دی دا ولې ډېر قوي دی په نسبت د نورو عناصرو په څېر، د نورو عناصرو نه زیات قوي دی. نورو عناصرو په مقابل کې د کاربن کیټینیشن پراپرټي چې ده دا زیاته ده، یعنې د کاربن کیټینیشن پراپرټي د نورو عناصرو په شان نه ده هلکانو، بلکې دا ډېره زیاته قوي ده. نو د هغې ریزن چې دی کیټینیشن وایي څه ته چې کاربن خپل منځ کې کولی شي چې بانډونه جوړ کړي. کاربن کولی شي چې کاربن ترمنځ هم بانډ جوړ کړي، کاربن کولی شي چې دا ختیم جوړ کړي، کړیزم جوړولی شي، خاخیم جوړولی شي. کاربن کولی شي ډبل بانډ جوړ کړي، کاربن کولی شي چې خپل منځ کې خپل کاربنو سره ټریپل بانډ جوړ کړي. خو کاربن کولی شي چې د هایدروجن سره هم بانډ جوړ کړي، کاربن کولی شي چې د اکسیجن سره هم جوړ کړي، یعنې زنځیر سازي چې دا بیا د سره هم کولی شي، نایټروجن سره هم کولی شي، یعنې هغوی سره هم کولی شي سنګل بانډ، ډبل بانډ، ټریپل بانډ جوړ کړي. همدارنګې مثلا نورو عناصرو سره مثلا کولی شي چې هیلوجن سره چې بانډونه جوړ کړي، صحیح ده. همدارنګې کولی شي چې سلفر سره بانډونه جوړ کړي. نو د دې ریزن څه دی چې ولې کاربن کیټینیشن پراپرټي زیاته ده؟ نو دغه کاربن بانډ انرژي ده. د کاربن بانډ انرژي له امله د کیټینیشن پراپرټي چې ده دا ډېره زیاته ده په نسبت د نورو. که موږ کاربن بانډ وګورو نو دا وګورئ لکه نو 340 چې ده دا د کاربن بانډ دا د هوس نه ما راغستی دا جدول لکه نو غیر اوزوکیمیا هوس نه. کاربن بانډ چې دی بانډ انرژي چې ده 340 کیلو جول ده. د هایدروجن که موږ واخلو، هایدروجن خیر د کیټینیشن هایدروجن چې دی موږ سره هایدروجن کې مشکل شی چې سنګل بانډ جوړوي او بل بانډ نشي جوړولی. د کاربن هلته هایدروجن انرژي سره 115 دا نور وګورئ تاسو. کاربن اکسیجن بانډ چې دی یا اکسیجن که موږ وګورو، اکسیجن یو سلاته دیشته لکانو نو ګوره اکسیجن سنګل بانډ څه شی کیټینیشن کې خو زیاتره لکانو څه شی کیټینیشن کې خو زیاتره موږ سره سنګل بانډ دی. نو د کاربن سنګل بانډ کیټینیشن کې ما سره یو سلاته 10 کیلو جول ده او د کاربن څومره ده 340. نو دا وګورئ نایټروجن که چېرته وګورو په کې جدول کې ما کتنه خپله نه دی، خو نایټروجن که تاسو وګورئ سنګل بانډ نایټروجن سنګل بانډ چې دی 159 او د کاربن ته وګورئ 347 very high، ډېره لوړه انرژي د بانډ انرژي د سنګل بانډ دپاره. بل داسې موږ کولی شو څوک وګورو چې مثلا د جنرال اکسیجن که سلیکان چېرته راشي یا پکې سلیکان څومره کوي. اوکې سلفر که وګورئ تاسو نو سلفر سره هم کیټینیشن پراپرټي شی ده. سلفر چې S8 شته که نه لکانو S8 سلفر S8 شته، سلفر 8 صحیح ده. هیگزا سلفر که C6 دی، I don't know اکټه دی شپږ دی خو دومره دی. سلیکان وګورئ لکانو لکه زنځیر سازي دپاره دغه سلیکان په همدې ګروپ کې د کاربن سلیکان جرمینیم کې. نو کاربن سنګل بانډ انرژي ډېره زیاته، انتهایی زیاته، دې وجې نه دا کیټینیشن کوي، صحیح ده. نو کاربن ولې کیټینیشن کوي؟ د کاربن سنګل بانډ انرژي دا ډېره زیاته ده. ان سټرانګ بانډ څومره چې انرژي زیاته وي عمر بانډ ډېر زیات سټرانګر وي، ډېر زیات قوي. نو کاربن سنګل بانډ هم جوړه شي. کاربن ټیټراویلنټ دی، 4 بانډونه جوړوي، صحیح ده.
نو دیو جنا کاربن خاصیت چې کیټینیشن پراپرټی چې دا ډېره زیاته شي د موږ سره دا ډېره زیاته موږ سره هغه قوي ده ډېره زیاته قوي ده په نسبت د نورو عناصرو سره که همدې خپل ګروپ سره یې ونیسئ که اکسیجن سره یې ونیسئ 5م ګروپ سره یې ونیسئ او که تاسې د 6م ګروپ سره نیسئ صحیح ده نو نایټروجن 159 ده اکسیجن سنگل بانډ 138 ده سلفر 213 ده سلیکان په همدې ګروپ کې کاربن سره 188 ده یو سل اتیا ده کیلو جول پر مول نو د کاربن چې دومره مرکبونه جوړ کړي نو دا د سی سنگل بانډ سی چې کوم دی د دې وجې جوړ کړي چې د بانډ انرژي چې دي هغه ډېر زیات قوي بانډونه جوړوي یا بانډ انرژي ډېره زیاته ده څومره چې بانډ انرژي زیاته وي چاپېریال ته بانډ جوړېدنه چې د انرژي ازادوي څومره چې ډېره انرژي ازادوي هومره بانډ شی کوي نو دې وجې نه د کاربن شمېر چې دی د کاربن کیټینیشن پراپرټي د وجې نه د کاربن کیټینیشن پراپرټي چې د کاربن بانډ جوړولې د انرژي د وجې نه دی او د وجې نه د کاربن شمېر چې دی دا زیات دی او کاربن دغه کیټینیشن خاصیت چې دی دا د نورو عناصرو په مقابل کې ډېر زیات قوي دی